ده چې هلته به تا ته 2 افغانۍ ګټه رسېږي، خو د دې خپل وطن په خاطر، د دې خپل خوار او مظلوم ملت په خاطر 1 افغانۍ ګټه وکړه او تر خپل شخصي اضافه ګټې تېر سه او د دې ملت سره خواخوږي وکړه. راسه دې وطن ته چې په پردیو هیوادونو کې پانګونه کوئ، په خپل وطن کې یې وکړه. زمینه مساعده ده، امنیت دی، الحمدلله، حق و حقدار ته رسېږي او رسېدلی دی. نو د ټولو هغو افغانانو څخه چې په هره برخه کې کولی شي چې دې وطن ته ګټه ورسوي، بل څوک په دې دنیا کې، په انسانانو کې، په دې هیوادونو کې نسته چې زموږ ستاسې وطن راته جوړ کړي، زموږ او ستاسې هیواد راته ورغوي او موږ او تاسې پر خپلو پښو ودروي. په خپله به کوشش کوو، په خپله به تکلیف کاږو، په خپله به خوله تویوو، بیا انشاءالله کولی سو. هیڅ ناشونې نه ده. دا نور هیوادونه چې جوړ سوي دي هیڅکله هم داسې نه دي سوي چې پردي ورته راغلي دي هیواد یې ورته جوړ کړی دي. هغوی په خپله جوړ کړي، هغوی په خپله آباد کړي دي. نو الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې په ښه اخلاص او ښه ورورۍ سره ژوند وکړو او خدمت وکړو او د افغانستان په ودانولو کې کوشش وکړو او هیڅکله پرې نه ږدو. که زموږ ستاسې خپل افغان وي او که یو بل خارجي یو څوک وي چې زموږ ستاسې وطن ته تاوان ورسوي، نظام را کمزوری کړي، ټول وخت باید داسې مواقف ونسو چې هغه زموږ ستاسې د عقیدې او ملي منافعو سره سر خوري. داسې موقف باید ونه نسو چې هغه یا زموږ د عقیدې او اسلامي شریعت سره په ټکر کې وي